د افغانستان کرکټ بورډ آفتاب علم، شهزاد محمدي، دولت زدران او سمیع الله شینواري سره بد چلند کړی. سلام، وخت مو بخیر. سمون ټي وي چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلورو لوبغاړو محمد شهزاد محمدي، آفتاب علم، سمیع الله شینواري او دولت زدران سره د کرکټ بورډ یو شمېر کارکوونکو بد چلند کړی او له میلمستون څخه یې ویستلي دي. د کرکسار د سرچینې پر وینا دغه څلور لوبغاړو غوښتل چې د افغانستان کرکټ بورډ ته ولاړ شي، خو هلته لومړی نه دي پرېښودل شوي او بیا دننه په بورډ کې له میلمستون څخه هم بهر شوي دي. د معلوماتو له مخې دغو افغان لوبغاړو سره د غوراوي کمیټې یو غړي هم بد چلند کړی دی او د کرکټ بورډ له میلمستون څخه یې ویستلي دي. د کرکسار ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان کرکټ بورډ چې کلونه یې د لوبغاړو سره په یو او بل نوم بد او توپیري چلند کړی دی، د یو شمېر هغو کسانو له لورې دا کار بیا هم تکرار شوی دی چې د خپلې دندې پر مهال تل لوبغاړو سره سپک چلند کوي. په دغه چلند کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه څلورو ستورو سخته خواشیني څرګنده کړې او له کرکټ بورډ مشرانو یې هیله کړې چې د کلونو خدمت وروسته یې حتی په کرکټ بورډ کې هم څوک نه پرېږدي. دا لوبغاړي په داسې حال کې کرکټ بورډ ته نه پرېښودل کېږي چې وړمه ورځ یې په یو ټیسټ کې ټاکل شوې نمرې بشپړې نه کړې او له تمریناتي کیمپ څخه هم لرې شوي دي. د دغه چلند په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د ختیځ زون پخواني مشر بختیار ساحل پرده پورته کړې او په یو پوسټ کې لیکلي دي چې دا د لوبغاړو پر وړاندې نهایت ظلم او دردونکی عمل دی. بختیار ساحل لیکلي، نن مې له یو ملګري سره د کرکټ په تړاو مجلس کوو، راته یې وویل شهزاد محمدي د ملي لوبډلې له تمریناتي کیمپ د فټنس له وجې وویست او بیا د سلیکشن ډپارټمنټ یو غړی راغی او د بورډ له میلمستون څخه یې په ډېر توهینونکي انداز وویست. بختیار ساحل په دې کار اندېښنه ښودلې او لیکلي، کلونه د هیواد لپاره یو لوبغاړی ولوبیږي او په هر میدان لکه د زمري وځلیږي او خیر دې هم له داسې برخلیک سره مخ شي چې د کرکټ په دروازه هم نه پرېښودل کېږي. ساحل وړاندې لیکي، د شهزاد کرکټ او فټنس یوې خوا، خو د شهزاد پرفارمنس د کرکټ ملي لوبډلې یو توپوهونکی هم نه لري. دغه چاره تر شهزاد مخکې له ډېرو نورو هغو مشرانو لوبغاړو سره هم شوې چې یو وخت په پرې لوبغالی ښکلی و. په همدې پوسټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو بل پخواني لوبغاړي هستي ګل عابد هم نظر ورکړی دی او په خواشینونکي توګه یې لیکلي دي چې په کرکټ بورډ کې خورا ډېر سپک خلک کار کوي. د افغانستان د کرکټ مینوالو هم د شهزاد محمدي، آفتاب علم، دولت زدران او سمیع الله شینواري سره د بد چلند په اړه خواشیني څرګنده کړې او له افغانستان کرکټ بورډ څخه یې غوښتي دي چې باید پوښتنه یې وکړي. د یادولو ده چې شهزاد محمدي، دولت زدران، سمیع الله شینواري او آفتاب علم کلونه د افغانستان لپاره د کرکټ په ډګر کې خدمت وکړ، خو ورسره د کرکټ بورډ له لوري د شوي سپک چلند په اړه سخت خواشیني دي.